د نن ورځې مهم خبرونه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. کندوز کې کابل بانک ته څیرمه د تیرې ورځې ځانمرګ برید مسولیت د داعش خراسان څانګې منلی دی. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ځانمرګ برید عاملین د هیواد له پولو بهر دي او له همغه ځایه تنظیمیږي. کندوز کې ځانمرګ برید د قطر بهرنیو چارو وزارت او کابل کې د ترکیې او جاپان سفارتونه غندلي دي. د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې پاکستان کې به 1.2 میلیونه افغان کډوال د امریکا بهرنیو مرستو ځنډېدو سره اغېزمن شي. د اسرائیلو لومړي وزیر ګواښ کړی که حماس تر راتلونکې شنبې برمته شوي اسرائیلیان خوشي نه کړي، اوربند به مات کړي. دوستانو، دا و د نن ورځې تازه خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې